د انسان دو دشمنان د سره لازم ملزوم دي. یو دشمن ته شیطان وای، دا خو د انسان دشمن دی او په د باندې مهنت کوي، په د انسان باندې او په د باندې کوشش کوي چې دی د خدای نه لرې شي. دویم د انسان دشمن دی، هغې ته نفس وای، نفس اماره بالسوء. دا د انسان په دې وجود کې دننه د شیطان جاله ده. شیطان که انسان تباه کوي او انسان گمراه کوي، دقه جاله کې ناست دی او دی خپل کار کوي. دا دو شیطانان دي، دو دشمنان دي. شیطان بهرنی دشمن دی، د بار نه کوشش کوي او حمله کوي، خو د بار نه چې دشمن راځي نو دا قانون دی، د کور دشمن چې ورسره ملګري نه وي د هغه غلا نشي کولی. دی به هله غلا کوي چې د کور دشمن ورسره وي، د کور دشمن دله پناه ورکوي، دله امن ورکوي، د ده سهولت کاري، د ته کار اسانوي. دا قانون دی. نو دا شیطان د ده سهولت کار په دې وجود کې دننه او د دې شیطان جاله په وجود کې دننه، هغه دا نفس دی. دا دوه دشمنان دي. دا شیطان راشي او په دې خپله جاله کې کیني، دا نفس ورته ټولې لارې ښیي. دا نفس دی شیطان ته ټولې ګودرې ښیي چې په دې طریقه به دا سړی بربادو، په دې به یې د خدای نه لرې کو، په دې چل به د الله نه دشمن کو. نو دا دوه دشمنان دي. نو انسان خامخا په ګناهونو کې دي سرکۍ پرېږدي یې نه، او ګناه هغه عمل دی چې انسان پې د خدای نه لرې کېږي. لیکن بل خوا که ته وایې دا خو دوه غټ دشمنان دي، نو دې سره به څه کوم؟ د دې دوو دشمنانو نه به ځان څنګه بچ کوم؟ هغه دشمن چې ته یې پېژنې او تا ته ښکاري، نو ځان به ترې بچ کړي. هغه دشمن چې تا ته معلومي، نو ته به په هغه ډزو کې د هغه نه به ځان بچ کې. لیکن کم دشمن چې تا ته ښکاري نه، او کم دشمن چې ته یې وینې نه، او کم دشمن چې ته په هغه د کوتک یا د ډز غزار نشي کولی، نو دغه شو دشمن سره به څه کوې؟ نو الله پاک فرمایي دا اول خو کوشش کوه چې ځان د ګناه نه بچ کړي، ګناه مه کوه، الله خفه کېږي. او چې کله یو ګناه ته دې زړه وشي او دا شیطان دې ګمراه کوي، نو خپل رب حاضر کا، بس اخرت حاضر کا، قبر حاضر کا، ځان ته د خدای لویي حاضره کا، او د دوزخ غرغنډې را یادې کا چې که دا ګناه مې وکړو دې وخت کې زه مړ شوم، هېڅ پته د ژوند او د مرګ نه لګي، نو د قبر مې هم تباه دی، او ځنکدن مې هم تباه دی، او اخرت مې هم تباه دی، او ټول عمر به په دوزخ کې پروت یم. بیا به څه کوم؟ چغې به وه. که بیا هم انسان دی او غلطي وشوه او ګناه وشوه، نو دویمه لاره اسانه خدای مونږ ته ښولې ده، او دا ده چې ما فورا توبه وباسه، فورا معافي وغواړه او توبه وباسه. نو چې توبه دې وویستله، نو الله به دې معاف کړي. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. دا الله څه وایي؟ یاره څه مهربانه الله دی، څه مهربانه رب دی. یا عبادی اے زما بندگانو، یا عبادی اے زما بندگانو. کم بندگان؟ اسرفوا علی انفسهم، هغه بندگان چې ځان سره زیاتې کړي، زیاتې ځان سره کوي. که د خدای دشمني کې د خدای خدایي نشي کمولی، ځان سره زیاتې کوي، ځان تباه کوي، ځان اخرت ته غورځوي، ځان قبر ته غورځوي، ځان دوزخ ته غورځوي. نو یا عبادی اے زما بندگانو، کم بندگان اسرفوا علی انفسهم، هغه بندگانو ته وایي چې په ځان یې زیاتې کړي. اسرفوا علی انفسهم، په ځان دې زیاتې کړي دي، ځان دې تباه کړی، د خدای دشمني دې کړې ده. ګناه دې وکړه، په ګناه الله خفه کېږي، الله دې خفه کړو. چې الله دې خفه کړه، ځان دې تباه کړو. نو څه چل دی؟ لا تقنطوا من رحمت الله، د خدای د رحمت نه مایوسي مه کوه. الله څونه ښکلی لفظ دی، د خدای د مهربانۍ نه مایوسي مه کوه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله پاک ګناهونه بخي. انه هو الغفور، الله بخونکی دی، معافي به دې کوي. فورا الله ته رجوع کوه، توبه وباسه، معافي غواړه. یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کېناست،
او راتلو سره رسول الله مبارک ته وی انی اصبت حدا یو ګناه مې کړی د خدای پوله مې کراس کړی ګناه مې کړی دی ما باندې د خدای حکم جاری صحابانو خو چې به داسې څه غلطي وشي فوراً به رسول الله مبارک ته راغله حضور پاک ورته غږ ونه کړ بیا راغی رسول الله مبارک ګوره دا ستومانه دا ستومانه چې سړی ګناه وکړي که په خولې دا مونه وایي چې الله ما معاف کړي او په خولې توبه مونه باسي خو چې دې ستومانه شو به دا توبه ده الندم توبتون ستومانتیا دا توبه ده بس پشیمانی ستومانتیا دا توبه ده حضور پاک ورته فرمایل بیا ولا راغی وی دا الله رسول ما سنگین جرم کړی ما ګناه کړی دا او که د خدای څه حکم په ما باندې قایم کا رسول الله مبارک ورته فرمایل ما سره دا منځونه وکړل وی زه قد غفر الله لك حدك ستا ګناه خدای بخښلی ده ګوره آسان علاج شو بس چې یو سړی په ګناه ستومانه شو دی راغی او دی وایي چې الله ما ګناه کړې ده او زه معافي غواړم بس د ګناه دا ستومانتیا دا علاج دی ده الندم توبته مونږ ولې د خدای نه مایوسه یو ګناه به په دې دنیا کې چې ته اوسېږې څوک به داسې چې د هغه نه به ګناه نه شوی الله په حضور کې توبه وباسه یو ذات ومنه چې هغه زما ګناه معاف کوي یو ذات ومنه چې په ما مهربان دی یو ذات ومنه چې ته هغه ذات په دې خپل زړه کې لوی وګڼې چې الله ته ګناه بخې هم او نیوکه هم پې کې هېڅ نشته حسن بصری رحمت الله علیه یو شاګرد وه مرید یم او شاګرد یم هغه زمانه کې چې به سړو درسونه کول نو د پردې نه پورې غاړه به زنانه هم ناستې وي یو خوا به زنانه وي د پردې نه پورې غاړه بل خوا به سړي زمونږ ډېر لوی زنانه تاسو ګورئ په حدیثو په دې کتابونو کې زمونږ په استادانو کې را روانې دي غټې ښځ زنانه عالمانې زمونږ په احادیثو کې استادانو کې را روانې او هغه د هغې ښځې استاد څوک بل سړی او لوی علما او شاګردانې ښځې راغلي حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه ډېر لوی سړو علم زده کړی دی او حدیث یې زده کړی دی او دقه رنګې د ډېرو لویو محدثینو ښځې شاګردانې دي زمونږ کتابونه ترې ډک دي دا ښځه د حسن بصري رحمت الله علیه شاګردم و مرید یم و حضرت حسن بصري د ده د پلار نوم یسار و حسن ابن یسار بصري تابعي و ډېر لوی محدث و عالم و نیک سړی و تابعي خو اسم چې کم محدث وي نو خبرې پکې نه پکار خدا د طریقت خاوندم و د زمونږ د طریقت چې دا کم څلورې سلسلې دي په دې ټولو کې د حضرت حسن بصري رحمت الله علیه نوم پروت دی او لوی استاد دی محدث دی د حدیث و شیخ دی د دې ښځې یو زوی او کونډه شو ماشوم زوی ورته پاتې شو او خاوند یې مالدار مال پاتې شو دې ښځې دا نیت کړی و چې زه به په دې خپل بچي د الله قرآن یادوم حافظ به جوړوم او د هغې نه پس به په دې خپل بچي د پیغمبر د حدیث و علم کوم او دې ښځې د خپل بچي د خاطره دویم خاوند ونه کړ خپل سر سپین کو د دې دویم د دې خپل بچي دپاره او خپل ځواني یې خاورې کړه یعنې هغه زمانه کې دا رواج نو هغه زمانه کې چې به جینۍ کونډه شو فوراً بیا بل خاوند کړ هېڅ پروا نه وه لیکن هغې خپله ځواني زړه کړله خپل سر یې سپین که او خپله زندګي برباده کړه صرف دې دپاره چې زه د خپل بچي تربیت وکړم که بل خاوند کومه نو خو به زما د دې بچي مهرنۍ پلاري به د ما د بچي څه خیال وساتي او په خپل خدمتونه کوي او په خپل څاروي سره یې په خپله زمینداري کوي د نوکر په شان به استعمالوي نو څه دپاره د خپل بچی بربادوم او دا هم ګورئ کومه زنانه چې د خپل بچي د خاطره یا د بچو د خاطره خپل سر سپین کړي چې د دې خپلو بچو خدمت کوم او بل میړه نه کوم بل خاوند نه کوم که بل خاوند مې وکړو زما د بچي به برباد شي د رسول الله مبارک وینا ده دا ښځې له جنت لازم دی بس